محسن داوړ د پاکستان پر ضد بیا څه ویلي دي راځئ دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شیر کېدو نه مخکې دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. محسن داوړ وایي دوی د ترهګرۍ خلاف دي ځکه یې پاکستان نه خوښوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی محسن داوړ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غوښتنو او د پوځ له لوري پر دوی د ترهګرۍ او غدارۍ د تورونو لګولو په اړه په یوه مقاله کې لیکلي دي. دوی له پیله تر اوسه د پاکستان د قوانینو په رڼا کې د خپل حق غوښتلو لپاره غږ پورته کړی ده، خو پر دوی د ترهګرۍ او غدارۍ تورونه لګول کیږي. نوموړي زیاته کړې دوی له پوځ څخه د هغو ورک شوو کسانو پوښتنه کوي چې همدوی وژلي، تښتولي او په بېلابېلو نومونه یې ځورولي دي. داوړ په خپله مقاله کې لیکلي پښتانه د 15 میلیونه نفوس په لرلو سره په پاکستان کې میشت تر ټولو ستر قوم ده، خو ورته هیڅ حقونه نه دي ورکړل شوي. نوموړي وویل دوی په پاکستان کې د اوسیدونکو نورو قومونو په څیر مساوي حقونه غواړي، خو پوځ یې په ښکاره په غونډو بندیزونه لګوي، نیسي او ځینې وخت له وژنو سره مخ کیږي. نوموړي د خپل مقالې په وروستۍ برخه کې لیکلي دي د پاکستان پوځ له قانون سره ستونزه لري، هغوی هغه خلک د ځان بولي چې د طالبانو ملاتړ کوي. نوموړي په وینا دوی ځکه نه خوښیږي چې په خپله خاوره د امن فضا کې ژوند کول غواړي او د ترهګرۍ خلاف دي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې د فبروري پر 14 نیټه د پاکستاني ریاست پر ضد په ډېر اسماعیل خان سیمه کې ستره غونډه ترسره کړې. دوی ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ دا لویه غونډه به د منظور پښتون او د دې غورځنګ د نورو غړو د ازادېدو په ننګه او د ریاستي ادارې د جبر ظلم پر ضد په ډېر اسماعیل خان سیمه کې وشي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ هم په خپله ټویټر پاڼه او فیسبوک پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره په ټولو پښتنو غږ وکړ چې د فبروري په 14 نیټه دې له دوی سره په همدغه جلسه کې ګډون وکړي. محسن داوړ د پښتون ژغورنې ته په پیغام کې ویل لکه څرنګه تاسو خبر یاست د پی ټی ایم قائد مشر منظور پښتون د ریاست له لوري نیول شوی ده او داسې نور ملګري هم گرفتار شوي دي. د دې ټولو د نیولو خلاف به د پښتون ژغورنې غورځنګ بله غونډه هم وشي. دوستانو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې نو راسره لایک او شیر یې کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، خو وخت درته غواړم.